ملګرو دا ویډیو تر اخره وګورئ، اخره کې پې بیا داسې لنډه تبصره کوو ښه. پورته بوځي نه هلک کنه بس مرته ونیوي جي بس یو کمرې دي بس پلیاړه هلکان چې خپله راځي ډېر د بې واده کړي راځي زلمي هغوی خو څه نه خبر نه وي بس خپل کارو کې جي بس ځي بیا نو داسې خلک دي تاسو سره پیسې اخلي د ځای جي 500 روپۍ اخلي کنه جي 500 روپۍ د اندازې اخلي جي کله په بازار کې کله په سړکو کله جي مارکیټ ته دننه شو اورئ جی ډېر خلک خبرې مو کې پوه شو څوک زنا را سره وکړه څوک څه وي څوک څه هغې څو پیسې درکوي 0 او چې داسې نور بیا وي داسې د شپې خو 3000 جي او 400 کې داسې ځای نشته جی ټول علاقه د جي چکلې پکې چلیږي جی پولیس دې کې څه کوي راځي دله جی پولیس والا راځي خپل کارو کې پیسې ورکړي پولیس والا هم پیسې ورکوي جی نه هغوی به کې پرې کوي نه جی هغې خپل کارو کې بس څه خوښوي راکړي مونږ یې نه ښه خلک دي که نه پیسې ورته ورکوي داسې ویني چې خلکو سره به څومره زیاتې داسې جینکې وي یا داسې جی ټولو سره شته په خپل یو میټنګ دی که نه بس په هغه کې ځان سره جي ګفټ ته بس ساتلی دي ځان سره چې موبایل را سره و جي هر وخت یې به ووه موبایل څه شو موبایل ملګري سره یې دی هغه جیل کې بس کور کې ایږدلی دی ځان سره ولې تا چې وي یو پولیس چاپو والا هغې کې رانه یو موبایل دقه دی که نه جي هغه ورسره یې دی بس هغه وایي چې کله دوی هلک در خلاص شي مونږ د غلا ثبوت ونیسو خپله بس دی به جي بې ګناه دی به مونږ پرېږدو ستا ته ذهن دا نه و چې ته څه کې غلط کې جی ولې نه وي خو به جي مجبوري ده د چای او روټۍ درسې پورې ایران پوه شو دا وړه لور هم ده کله په یو ځای باندې کله په بل ځای باندې جي بس ډېر تنګ یو خو تا له څوک جون جوړوي نو جوړی جی بالکل جوړوم چې هلک صحیح ښه مزدورکار هلک یې پوه شي بوډا نه وي جی جوړولی شم جون خو څه خبره نه ده نه بې وفا کوم واده کې جی وبکم واده هم څه خبره نه ده څه ټینشن نشته داسې نه چې هغه هلک له ټینشن ورکوي نه هغه هلک له به ټینشن نه وي جي پیسې اخلي تا جي کور ته بوځي نه زه اکثر وخت وایم چې د غریبۍ ته مه خوشحالېږئ او مه پرې ډېر افتخار کوئ غریبي خو دغسې شرمونه راوړي دا بېچارهګان د مجبوریت نه لګې دي فحاشۍ ته یې لاس اچولی دی که بال بچ ور په غاړه دی اولادونه ور په غاړه دي او دغه فحاشي بیا چېرته ده په چارسده کې د باچا خان په ټاټوبي کې روانه ده او حکومت د دې په ځای چې حکومت راشي د دې خلکو پوښتنه وکړي مخې یې ونیسي که دوی واقعا هم مجبوره وي ضرورت وي نو د دوی هغه مشکلاتو ته رسیدګي وکړي برعکس وایي راځي پولیس هم راځي خپل کار کوي او کور یې ودان وایي هغه پیسې هم راته راکوي داسې نه ده چې بس مفته کار کوي او پیسې چې کله راکړي نو هغه سوی چې خوښه یې موږ ورسره چیر نه کوو نو دا هر څه چې تاو کې راتاو کې ویسړي راویسړي غټ علت یوازینی علت غریبي ده نیستي ده شته دې داسې خلک چې هغه فحاش خلک وي هغوی به دا کار وي هغوی به دا د خوند دپاره کوي نورو مقاصدو دپاره اکثریت چې دا کارونه کوي هغه د نیستۍ او غریبۍ نه کوي الله دې د پښتنو د سیمې نه نیستي او غریبي ورکه کړي دا لمن دې د غریبۍ ټولې شي او زموږ ټولنه د یو پاکه سوچه مسلمانه ټولنه شي ویډیو در سره لایک ښه وخت ولرئ